د یو یتیم هلک له پند څخه ډکه کیسه. لیکوال او غږیزې چارې حسن الله حسنزی. شپه وه. د ماښام تورو تیارو خپلې وزرې تر نیمۍ ځمکه راتاو کړې وې. مور او زوی په یوه کوټه کې ډوډۍ خوړلو ته ناست وو. زوی خپلې مور ته وویل: مور جانې، لا بده مرغه چې د پلارجان سیوری پر سر نه لرم او پلار مې زه په دې بدرنګه دنیا کې یوازې پرېښودلی یم. دې همیش په څېر نن بیا زه د خپل پلارجان نشتون احساسوم. خو په هر حال الله تعالی دې زما پلارجان ته جنتونه ورکړي. په رښتیا چې بې پلاره ژوند ډېر سخت دی. خو شکر چې ته راسره یې مور جانې. په هر حال مور جانې، نه غواړم چې راته غمجنه شې. زه غواړم دا خبره وکړم سبا ډېره ستونزمنه او اړینه سیالي لرم. د تل په څېر یو ځل بیا ستا دعاو ته تر هر څه زیاته اړتیا لرم. مور خپل زوی ته وویل: زوی جانه، پوهېږي چې ستا د پلار نشتون نه یوازې تا ته درد درکوي، بلکې زه هم هره ګړۍ د هغه د نشتون احساس کوم. الله تعالی دې ستا پلارجان ته جنتونه ورکړي. هو، رښتیا ته راته وویل چې سبا ته سیالي لرې. راته بریالی اوسې زوی جانه، زه او زما دعاوې ستا سره یو. نور یې هېڅ هم ونه ویل. لا خپل زوی سره یې پر مخه ښه وکړه او ورته یې وویل: زوی جانه، ښه شپه ولرې. هلک هم ولاړ شو. د لمانځه وروسته یې د خپلې خوب خونې ته لاړ. ډېر زړه یې ناارامه و. د خوب په رښتې ترې مرورې وې، سترګو ته هېڅ خوب نه راتلو. تر ډېره ویښ پاتې شو او د خپلې راتلونکې سیالۍ په اړه یې سوچونه کول چې څنګه به بریالی شم، ځکه په دې سیالۍ کې له بهر څخه هم ډېر تکړه ګډون کوونکي شته او ډېر نور فکرونه یې کول. هلک سهار وختي د خوب څخه راپاڅېدو. د خپل عادت سره سم یې په آینه کې وکتل. خپله ورځ یې په مثبتو فکرونو او انګیزو باندې پیل کړه. ځان ته یې وویل چې ته ګټونکی یې، یو ځل بیا بریالی کېږي او بریا ستا ده. هلک له خونې څخه بهر شو او داسې وکړ او وروسته یې لمونځ ادا کړ او د خپلې بریا لپاره یې د لوی خدای تعالی دربار ته لاسونه اوچت کړل. وروسته یې خپلې مور ته د اوداسه اوبه چمتو کړې او د خپلې مور د خوب خونې پر لوري قدمونه واخیستل. خو کله چې د مور د خوب خونې ته داخل شو، ګوري چې مور یې ناسته ده او د قرآن کریم تلاوت کوي. هلک حیران شو چې مور خو مې دومره وختي له خوب څخه نه راپاڅېده. د خپلې مور څخه یې پوښتنه وکړه چې مورې، ته ولې دومره وختي له خوب څخه راپاڅېدلی یې؟ مور یې ورته وخندل او ورته ویې ویل: زوی جانه، آیا ته خبر نه یې چې ته نن ډېره اړینه سیالي لرې او باید چې دا سیالي همدا ته وګټې؟ هلک چې د خپلې مور سترګو ته وکتل چې سترګې له خوب څخه ډکې دي او ناارامه ښکاري. هلک د مور په لیدو سره حیران شو چې مور مې ولې دومره ناارامه ښکاري، دا سترګې ولې دومره سرې دي؟ هلک ورته وویل: هو مور جانې، ما خو نن شپه هم تا ته وویل چې زه ډېره ستونزمنه او اړینه سیالي لرم او زه باید دا سیالي وګټم. ورته ویې ویل چې ته خو به ناروغه نه وې، ستا په څېره کې نن سهار ولې دومره بېخوبي او نارامتیا نغښتې ده؟ مور یې ورته وویل: زوی جانه، زه بیخي روغه یم، خو زه نن شپه هېڅ بیده شوې نه یم. د الله پاک دربار ته ډېره وژړېدم او ستا د بریا لپاره مې ډېر سوالونه وکړل او له خدای تعالی څخه مې ستا د بریا غوښتنه وکړه. هلک د مور مهربانۍ ته حیران شو او د خپلې مور لاس او پښې ورمچو کړل. مننه یې ترې وکړه. د مننې تر څنګ یې ورته وویل: مورې، غواړم زما سیالي له نږدې وګورې، ته باید زما سره د سیالۍ ډګر ته لاړه شې. مور یې ورته وویل چې زه هم غواړم د خپل زوی سیالي او بریا له نږدې څخه وڅارم. خو به وړې مور او زوی سره جوړه د سهار چای وڅښو. تر لږ ځنډ وروسته مور او زوی د سیالۍ د ډګر پر لور ور روان شول. تر ډېر اوږده مزل وروسته د سیالۍ ډګر ته ورسېدل. سیالي لا پیل نه وه چې هلک د سیالۍ میدان ته د پوره باور، مثبت فکر او د خپلې مور له دعاو سره جوړه ور روان شو. تر لږ ځنډ وروسته سیالي پیل شوه. مور د خپل زوی د سیالۍ ننداره نه کوله، بلکې د قرآن کریم تلاوت یې کوه او د خپل زوی د بریا دعاوې یې کولې. سیالي ډېره په کش او درب روانه وه. د نورو ګډون کوونکو په پرتله هلک ډېر ښه ځلېدو او خوشحالي یې پر مخ له ورایه چیغې وهلې. هلک به چې د خپلې مور پر لور وکتل چې اوس هم د الله پاک دربار ته زما د بریا سوالونه کوي، نو هلک به نور هم تشویق شو
او د خپلې مور په لیدو به یې مثبته انګیزه اخیسته. تر ډېر ځنډ وروسته سیالي پای ته ورسېده. اوس نو وخت را رسېدلی و چې پایلې اعلان شي. لږ تر لږه 100 کسانو په دغې سیالۍ کې ګډون کړی و چې ډېری برخه یې بهرانیان وو او د نوموړې سیالۍ ګټونکي ته تر 10 مقام پورې جایزه ورکول کېده. د پایلو اعلان سرچپه و. د لاسو څخه یې راپیل کړی و. څومره به چې نمبر ښکته راتلو نو هلک به ډېر ورخطا کېدو. کله چې تر 2 مقام پورې راورسېدو نو تر دې دمه د هلک نوم په یادو کسانو کې نه و. سخت ورخطا شو او نوم یې د نورو پاتې کسانو په لیست کې ورک و. ټولو پاتې کسانو دا هیله لرله چې لومړی مقام به خپل کړي، خو هلک ډېر ورخطا و او د خپلې مور په لور یې ډېر سخت ناهیلي کتل. خو مور یې اوس هم د خپل زوی د بریا هیله لرله. د خپل زوی پر لور یې خوږه خوږه مسکا ورلېږله. تر ډېر ځنډ وروسته د لومړي مقام ګټونکی اعلان شو او د هلک نوم یې یاد کړو. دا خوښۍ چیغه یې له خولې څخه بې پامه راووته او د الحمدلله په الفاظو سره یې بدرګه کړه. دا چې هلک په 100 کسانو کې لومړی مقام ترلاسه کړی و. ټول انځورګران یې خواته راغلل او د بریا د لامل ښودلو یې ترې غوښتنه وکړه. ورته ویې ویل: ښاغلیه، دا چې تاسو نن په 100 کسانو کې لومړی مقام ترلاسه کړ، تر هر څه دمخه درته مبارکي وایو او بیا دا راسره شریکه کړه چې ستا د بریا لامل څه و، سخت کار، تمرین او کوکومبل څه و. هلک مخکې له دې چې نور څه ووایي د خپلې مور خواته یې اشاره وکړه او انځورګرانو ته یې وویل: زما د ټولو بریاوو لامل زما مور او د هغې دعاوې وې. هلک نور هیڅ هم ونه ویل. هلک د خپلې مور خواته په داسې حال کې راغلو چې خوږه موسکا یې په شونډو خپره وه. هلک راغله او د خپلې مور تندی او لاسونه یې ورته ښکل کړل. ورته ویې ویل: مور مې تل زما تر څنګ ده، ځکه خو نن بیا بریا زما شوه. زه تر خپلې وړتیا او استعداد ډېر ستا په دعاو باور لرم مور جانې. خو کاشکې چې زما پلار جان هم ژوندی وای او زما د مور په څېر زما د سیالۍ ننداره له نږدې کړې وای. پلاره، ستا نشتون زما د زړه زخمونه ورځ تر بلې پراخوي او زما د زړه دردونه ډېروي. هلک د خپل پلار نشتون سخت خفه کړی و. خپله مور یې غېږ کې کلکه کړه او ورته ویې ویل: مور جانې، در سره مینه لرم. هلک یو ځل بیا ټول انځورګران او د سیالۍ ټول ګډون کوونکي او څارونکي خپلو خبرو ته راوبلل او ورته ویې ویل: زما مور او د هغې دعاوې زما د هرې بریا لوی لامل دي. که غواړئ چې تل خوښ، ځلانده او بریالي واوسئ نو د خپل مور او پلار درناوی مو مه هېروئ. په یوه نړۍ پښتنه مینه او درناوي سره ستاسو ورور حسن زئی له خپلو دعاو څخه مه هېروئ.